میرویس خان. دوه ورستی برخه. د لوی هیواد ویاړمن اتل حاجي میرویس خان نیکه ساتون که دا هیواد افغانستان، دا اتل و میرویس خان روبی پرودو هم پر هینا و اصفهان، دا اتل و میرویس خان، دا اتل و میرویس خان، دا اتل و میرویس خان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام رڼا رادیو معزز قدرمن اوریدونکو، الله تبارک وتعالى مو روغ جوړ ولره. دا د ازل خادم سردار محمد د وطن د ویاړمن اتل میرویس خان نیکه د داستان سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه، او په دې هیله یم چې د خبرونې تر اخري شیبو پورې را سره مل اوسئ. ساتون که دا هیواد افغانستان، دا اتل و میرویس خان روبی پرودو هم پر هینا و اصفهان، دا اتل و میرویس خان، دا اتل و میرویس خان، دا اتل و میرویس خان. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د میرویس خان نیکه د داستان په تیره 21مه برخه کې موږ دغه ځای بیانوي چې بیا چوپتیا سوه، داسې چوپتیا چې د زړونو درزا پکې ښکاره اورېدل کېدله. لږ وروسته د ختیځ دروازې له برجې د ټوپکو 3 ډزونه وسوله. دا د بابو جان او سیدال خان دوی ترمنځ خاصه اشاره وه. عام خلک خو نه پوهېدله، خو د ښار ساتونکي او مشران وپوهېدله. د پوځي چوڼۍ په 2 واړو برجونو کې 3 ځوابي ډزې هم وسولې. د ماښام له اذانه سره ختیځه لویه دروازه پرانیستل سوه. یوه ډله سپاره کلا ته ننوتله. یو سپور ډېر ګړندی پر ټول ښار راوګرځېد. په لوړه غږ یې زیرې کوله: میرویس خان راستون سو، زموږ ملي مشر راغی، زموږ ملي مشر په خیر راغی. نو اوس به راسو قدرمنو اورېدونکو را روان حالت به وګورو. له عامو ښاریانو د دې ښار تر ساتونکو او مشرانو پورې ټول د شکر په سجدو پرېوتله. د اختر په څېر د خوښیو یوه څپه راپورته سوله. د سکون وږمه وچلېدله، لکه په سوځنده غرمه کې چې ناڅاپه وریځې راخپرې سي، شړه کنده باران سي او لمر ځپلي ټول سړي څپې ته ارامه ساه واخلي. د ټولو زړونه داسې ډاډه سوله لکه ماښام د لمر پرېوتو سره چې د خسرو خان د بخت ستوری هم پرېوتی وي، او سهار چې لمر راوخیږي له وړانګو سره به یې د دوی د روښانه راتلونکي زیري هم وي. تر ماښام وروسته بابو جان بابي او سیدال خان نورو مشرانو ته احوال واستاوه چې ټول د ارګ په لوی تالار کې راټول سي. 1 ساعت وروسته میرویس خان د خپلو ملګرو په منځ کې ناستو. میرویس خان د خپلو ملګرو او دوستانو په منځ کې هرې خواته سترګې واړولې. بیا له حاجي عثمان وپوښتله: عظام الدین نه وینمه، چیرې دی؟ عثمان سترګې کښته واچولې او چوپ پاتې سو. خان په پوښتونکي نظر یو او بلې خواته سترګې واړولې. مولوي صاحب په حسرت ورته وویله: مشره، عظام الدین د شهادت ویاړ وګاټه. میرویس خان سر کښته واچوه. لږ وروسته یې سر راپورته کړ، سترګې یې سرې او له اوښکو ډکې وې. ویې ویله: الله دې جنت ور نصیب کړي. ما د هغه په څېر سپېڅلي ځوانان ډېر لږ لیدلي دي. له کابله د شهادت په هیله او ارمان دلته راغلی وو. الله دې لوړې درجې ور په برخه کړي. ارمان یې تر سره سو. بیا وپوښتله: چیرې شهید سو؟ سیدال خان وویله: 2 میاشتې وړاندې په شاوخون کې د ګورجانو پر مورچلونو ورغلو. ډېر توریالی ځوان و. هر ځل یې 2 تنه ګورجان دوزخ ته واستوله. په وروستي ځل لږ وړاندې تیر سو. له 2 اړخونو تر اور لاندې راغلو. 18 تنه مټپیان او شهیدان سوله. عظام الدین او یو بل ملګری هم و. میرویس خان وویله: سیدال خان، له تا نه مې د داسې ناپامۍ تمه نه درلوده. بیا په ښار او پوځي کلا کې د مرګ ژوبلې په باب په تفصیل کیسه واورېدله. وروسته یې وویله: نور که خدای کول د خسرو خان د حساب وخت را رسېدلی دی. خدای دې وکړي چې دا د اصفهان وروستی یرغل وي. بیا پر ټولو مشرانو یو نظر راوګرځوه. زیات یې کړه: نورې خبرې به که د خدای خوښه وه سبا ته کوو. 1 شوه روز مې سترګه نه ده ورغلې، نور اجازه راکړئ. خان جګ سو. یا خان راغی، ورسره ملګری سو. ورته یې وویل: حاجي لالا، راځه چې کور ته دې بوځمه. خان وپوهېدی چې کورنۍ په پخواني کور کې نه ده. سودا ور ولوېدله چې خدای خبر په دې موده کې پر هغوی څه تېر سوي وي. غوښتل یې له ورور نه پوښتنه وکړي، خو څه یې ونه ویله. په چوپ په خوله ورسره روان سو. له ماڼۍ ووتله. سپوږمۍ راختلې وه. وړانګې پر شاوخوا دیوالونو لوېدلې وې. کوڅې چوپې وې. لرې په برجونو او پوستو کې یو نیم باخبر غږ اورېدل کېدی. میرویس خان د سپوږمۍ په تته رڼا کې هم د جګړې دورانیو نښې لیدلې. د ارګ په خوا کې 2 کورونه څنګ تر څنګ جوړ وه. یحیی خان د 3م کور دروازه ټک ټک کړه. څو شېبې وروسته حسین، محمود او زینب 3 واړه راووتله. د سپوږمۍ په رڼا کې خپل پلار وپېژنده او ورتر غاړې وتله. هغوی له ماښامه تر اوسه شیبه په شیبه په انتظار تېره کړې وه.
بیا یحیی خان ورته وویل حاجي لالا سهار به سبانارۍ ګډ سر خورو، اوس د الله په امان. او د څنګ بل کور دروازې ته ودرېد. دوی ټول دننه ننوتله. د پلار او بچیانو ترمنځ د فطري مینې او عاطفې سمندر څپانده و. دروازه ورپسې پورې سوه. د باندې څو معصومې غبرګې خنداګانې اورېدل کېدلې چې ورو ورو لرې کېدلې او بیا د شپې تر مرموز څادر لاندې چوپې سولې. سهار له لمر څرک سره یحیی خان راغی. میرویس خان غږ وکړ زینبې لورې کاکا دې راغی شیدې او چای راوړه. دسترخوان وغوړېد. له ډېرې مودې وروسته دوی پر یو دسترخوان راټول وه. میرویس خان هم یو عجیب احساس درلود. د قام غم کور او کورنۍ ترې هېره کړې وه. یحیی خان ورته وویل حاجي لالا نن څه خاص پروګرام لرې؟ ده ورته وویل وروره یو ځل مې د اعظم الدین قبر ته بوځه. هغه او نورو شهیدانو ته له دعا وروسته مې نیت دی چې کورنیو ته یې د تسلیت لپاره سر ورښکاره کړم. یحیی خان وویل سمه ده، دا وروسته شهیدان مو ټول په یوه ځای خاورو ته سپارلي دي. لویه هدیره جوړه ده، ظالمان دې خدای تباه کړي. له چای وروسته دواړه له کور راووتله. محمود او حسین هم ورسره راغلله. دوی لا هدیرې ته نه ورسېدلي چې د توپونو غړمبهار اوچت سو. د کلا په بېلابېلو برخو کې له چاودنو سره تورې لوخړې او لمبې اوچتې سولې. دوې مرمۍ د میرویس خان دوی له سرونه تېرې سولې. تر هدیرې واوښتلې او په یوه دیوال کې سوري جوړ کړله. دوی لږ ایثار سوله. یحیی خان ویله وروره دا څو میاشتې زموږ هره ورځ همدغسې د ګورجانو د توپونو په ډزو پیلېږي. دوی د یوه دیوال شاته لږ انتظار سوله. میرویس خان محمود او حسین ته کتله. حسین لږ نه ارام و، اما محمود عادي حالت درلود. پلار یې د حسین پر سر لاس راتېر کړ. بچیه مه ویرېږه، چې خدای په تقدیر کې درته لیکلي پر بله کېږي نه. حسین په معصومانه لهجه وویله پلارجانه ویرېږم نه، خو دغه د توپ لوخړې ټوخی راولي، ستونی مې ډېر سوځېږي. محمود هم د ورور خبره تایید کړه او ویې ویل پلارجانه هغه ورځ د توپ ګولۍ موږ ته لنډه وچاودېدله. حسین تر ماښامه ټوخېدی. زما پروا نه وه، خو زینب او حسین یې ډېر وټوخوله. د زینبې خو تر څو شپو غوږونه ټپ کاڼه وه، بیا کرا کرا بېرته ښه سوله. میرویس خان د خپلو بچیانو پر حالت ډېر خواشینی سو. یحیی خان د میرویس خان د پام اړولو لپاره محمود ته وویله وراره ته خو به چلیمي نه یې چې د باروتو دود ټوخی نه درولي؟ هغه وخندل نه کاکا چیلم مې له لرې هم بد راځي. خیر ډزې کرارې سولې. دوی بیا راجګ سوله. لږ وړاندې هدیره وه. دلته پخوا شاړ میدان و. یو دوه بیرغونه پر یو شنخته راځړېدله. څوک نه پوهېدل چې د څه لپاره وه. اوس په سوونو قبرونه پکې جوړ وه چې د ځینو لا خاورې تازه وې. یحیی خان راغی او یوه قبر ته ودرېد او ویې ویل حاجي لالا د اعظم الدین قبر. میرویس خان لاسونه په دعا پورته کړله. شونډې خوځېدلې خو غږ یې تر خوله نه ووت. تر سترګو یې د اوښکو غبرګ څاڅکې پر مخ راغلله. په شناوي ژېره کې یې ورک سوله. میرویس خان د ځوان اعظم الدین په یادونو کې له چاپېریال نه ډېر لرې ولاړ. د یحیی خان یو بل قبر ته پام سو چې یوه میرمن او ماشومې په غېږ کې و. د قبر سر ته ناسته وه. په ټیټ غږ یې وویل حاجي لالا هلته ګوره. خان حیران سو او د یحیی خان د لاس د اشارې لوري ته یې وکتله. ویې پوښتله دا څوک ده؟ د چا قبر ته ناسته ده؟ یحیی خان وویله لالا صادق جان دې یادېږي؟ میرویس خان ویل ښه مې یادېږي. دا د هغه قبر دی؟ ده ورته ویل هوکې حاجي لالا. میرویس خان ویل هغه خو په قلات کې و، دلته څه وخت راغلی دی؟ یحیی خان ویل 3 میاشتې به کېږي. بس چې راغی له مجاهدینو سره ملګری سو. تر شرف الدین 2 اونۍ مخکې د خسرو د توپ یو مرمۍ د کور مخې ته پرېوتله. 3 تنه پکې شهیدان سوله. یو همدی و. میرویس خان وویله هغه به یې میرمن وي، راځه چې احوال یې واخلو. د دې مسافرې خو پر موږ ډېر حق دی. دوی ورغلله. میرمنې ځان په لوی ټکري کې پټ کړی و. میرویس خان یې وپېژنده. مخې ته یې راجګه سوله. د خان د لاسونو ښکلولو هڅه یې وکړه. میرویس خان یې لاس پر سر کښېښ او تسلي یې ورکړه. صادق جان ته دې خدای د خپلې ځوانۍ اجر په هغه دنیا کې ورکړي. بیبي تاسو ته د زړه صبر غواړم. مور دې څنګه ده؟ هغې په غمجنه لهجه وویله 2 میاشتې مخکې مړه سوه، الله دې پرې ورحمېږي. میرویس خان بیا یحیی خان ته وویله وروره د صادق جان د کورنۍ په شمول زموږ د شهیدانو د کورنۍ نفقه پر موږ فرض ده. بیا یې میرمنې ته وویله ستا د ژوند د اړتیاو مسؤلیت ما بالا خپل پر غاړه واخیستی. انشاءالله ته به له مالي ستونزو سره مخ نه سې. جیب ته یې لاس کړ. 5مه شدې یې هغې ته ونیولې. ویې ویله دا دې د بچي جامې، خدای دې د صادق جان په څېر زلمی کړي. میرویس خان پر نور قبرونه وګرځېد. فاتحې ولوستلې، دعاګانې یې وکړې. وروسته په ښار کې پر هغو کورونو راوګرځېد چې په دې وروستیو میاشتو کې د کورنۍ غړي شهیدان سوي وه. ماښام مهال نارنج ماڼۍ ته ولاړی. هلته مشران د ده د راتګ په انتظار وه. شپې او ورځې واوښتلې. د کندهار کلابندي یو کال اوږده سوه. یو سهار د نارنج ماڼۍ په شاهي دربار کې قومي مشران ټول راغلي وه. میرویس خان د لوی خونې یوه دیوال ته تکیه وهلې وه. مخامخ هغه سوپه وه چې ګرګین به پر تخت ناست و. شاوخوا ته به یې په زرینو جامو کې غلامان او پر اوسپنیزو زغرو پټ ساتونکي د بوتانو په څېر شخ ولاړ وه. د ګرګین یادونه یې سترګو ته ودرېدله.
څو ځلې خان ته د مرګ واښونه کړي وه. پر شونډو یې د مسکا پیکا څپه تېره سوله. سیدال خان او میاجي څنګ ته ناست وه او د ده پر څېره یې سترګې شخې کړې وې. دواړو په یوه غږ د مسکا سبب ترې وپوښت. خان وویله مولوي صاحب د دې دیوالونو او چت به د ګرګین ظالم څومره د ظلم او کبر نندارې لیدلې وي. یوازې ما یې دلته دومره لافې او د کبر خبرې اورېدلې چې د صفویانو په شاهي دربار کې مې نه وې اورېدلې. یو ورځ به په نشه کې ډوب و، نه به پر خپله خبره پوهېدی چې څه وایي او نه د نورو. بله ورځ به یې له غوسې عقل خوړلی و، یو غر یې پر بل ویشتی. عجیب بني آدم خدای پیدا کړی و. مولوي صاحب میاجي وویله بني آدم نه، ځناور. د الله تعالی ارشاد دی چې بیا لارې انسان تر ځناور هم بد وي. میرویس خان په مسکا زیاته کړه د خدای تقدیرونو ته ګوره، ما ته یې زما او زما د ټول قام د وژلو لافې ډېرې کولې. په خپلو وسلو او سړیو ډېر غره و، نن به یې هډوکي هم راسته سوي وي. بیا یو ځل پر ټولو مشرانو نظر راتېر کړ، ویې ویله زما مبارزو ملګرو او غازیانو، نن در سره یو مهمه خبره کومه. نور نو له دښمنه سره د حساب پاکولو وخت را رسېدلی دی. خسرو خان د کندهار د نیولو او د ګرګین د کسات په نیت راغلی و. ان شاء الله چې په خپله به هم سر خوري او دا به د صفوي ټولواکۍ وروستی یرغل وي. دوستانو تاسو به خبر یاست چې د خسرو خان په لښکر کې وبا ګډه سوې ده او تر اوسه یې سلګونه کسان مړه سوي دي. ما یو څو ګمارلی چې د دغه خبرې سپیناوی وکړي. که رښتیا وه نور د خسرو کمبله ورټوله ده. بس دا ستاسو د میړانې او د ولس د صبر او زغم میوه ده. الله یو غیبي نصرت موږ ته را په برخه کړی دی. میرویس خان لا خبرې کولې چې یو مول وهلی ځوان د ماڼۍ د غونډې تالار ته ورننوت او د میرویس خان په مخ کې ودرېد. خان وویله بلال جانه کښېنه، څه احوال دې راوړی دی؟ بلال لونګۍ له مخه لرې کړه، په مسکا یې ځواب ورکړ حاجي بابا خبر رښتیا ده. د خسرو د پوځ په سړیو او څارویو خدای خبر څه بلا را نازله سوې ده. دښته یې د مړو بویونو پر سر اخیستې ده، څوک پکې سر نسي نیولی. میرویس خان وویل څومره وخت کېږي چې دغه وبا پرې نازله سوې ده؟ بلال خجالت غوندې سو، ویې ویله وبخښئ دا پوښتنه مې له چا نه ونه کړه. بیا زیاته کړه رښتیا دا مې واورېدله چې خسرو خان غواړي خپل اخري زور وازموي. بلال د خسرو پړاو ته تر ټولو د نږدې کلي اوسېدونکی و. د کورنۍ غړي یې پخوا ټول د ګورجانو په یوه برید کې شهیدان سوي وه. د صفوي پوځ ته ځان د یوه کاروباري کلیوال په نوم ورپېژندلی و. هغوی ته به یو دوه باره غله، یو څو څاروي او نور اړین شیان د پیسو په بدل کې رسوله. خو اصلي دنده یې دا وه چې د خسرو د پوځیانو له کړو وړو او پلانونو خبرونه راټول کړي. میرویس خان ورته وویله بلال جانه تر اوسه څوک در باندې بدګمانه سوي نه دي؟ هغه په مسکا ځواب ورکړ مشره خدای مې پرده کوي. یوه ورځ له یوه ایراني انډیواله سره د دوی په پړاو کې مې قدم واهه. یو پوځي ډېر په ځیر راته کتله، بیا یې راته وویله چې څېره دې ډېره اشنا راته ښکاري. زه چې ورته ځیر سومه د دروازې له پخوانیو پهردارانو څخه راته ښکاره سو. ما ورته وویل کیدای سي چیر دې لیدلی یمه، زه کاروباري سړی یمه، دا مې کار دی. خو هغه شکمن و، ما داسې ګڼله چې نور دا کار نه پاتې دی. خو د خدای کړه وه څو ورځې وروسته په یوه شوخون کې تر 80 تنو زیات ګورجان ووژل سوله. یو پکې همدغه پوځي و. بیا پر شونډو خوږه مسکا وغوړېده، زیات یې کړه مشره بس خدای مې مرستندویه دی نو یوه لار راته پرانیزي. میرویس خان په مسکا وویله بېشکه چې الله جل جلاله تر ټولو لوی چاره ساز دی. بیا یې نور مشران ته مخ ورواړوه، زیات یې کړه که خدای کول نور دښمن په خپله کلابنده سوی دی، د تښتې لاره پرې تړل سوې ده. د زبردست خان او سید علي خان هزاره 3000 تنه د کندهار شمال څنډو، د هوتکو او ناصر جنګیالي سهیل لوري او د کاکړو او بلوڅو وسلوال د کندهار ختیځ اړخ ته را رسېدلي دي. نور انتظار ختم دی او پر دښمن به پرې کنده برید کوو. د نارنج ماڼۍ د تکبیرونو غږونه ولړزوله. د میاجي له سترګو اوښکې روانې وې. ویې ویل خدایه هغه ورځ را ووینې چې زموږ مظلوم ولس د ارامۍ ساه واخلي او پر یرغلګرو او اردلیانو یې خاورې اوښتې وي. وروسته میرویس خان ویله تر لوی برید مخکې باید هغه کډې چې نارینه څوک نه لري له ښاره وباسو. بابو جان بابي وویله خانه دا کار مه کوه، د ښاریانو روحیه خرابوي او د پاتې خلکو زړونه غورځوي. میرویس خان وخندله او ویې ویل نه، اوس هغه وخت نه دی چې د ښار د خالي کېدو ویره وه. دې ته اړتیا ده چې بې سرپرسته کورنۍ نور زیان ونه ویني. که نورې کډې ووځي هم باک نه لري. انشاء الله اوس ولس دښمن مخې ته ولاړ دی. بیا زیاته کړه سیدال خان، بهادر خان، داود خان هوتک، مولوي صاحب میاجي او بابو جان بابی به خپل ځوانان چمتو کوي. له څو اړخونو به پر یوه وخت پر دښمن غورځی کوو. دویم سهار میرویس خان غوښتل چې د بهادر خان او بابو جان بابی تر قومندې لاندې جنګیالي له کلا ووځي او له دوو خواو پر دښمن برید وکړي. دوی لا په مشورو بوخت وه چې د سیدال خان ناصري 2 تنه نارنج ماڼۍ ته ورننوتله. همدغه مهال د ختیځ دروازې له برج ډزې وسولې. لږ وروسته د کندهار د پوځي کلا 2 واړه برجونه د توپونو تر درنو ډزونو لاندې راغلله. راغلیو کسانو په بیړه وویله د خسرو پوځ د یرغل په نیت را روان دی.
د بابو جان او بهادر خان اندړ وسلوال تیار و. میرویس خان هغوی ته اشاره وکړه ورځي زمریانو ان شاء الله چې سرلوړي او بریمن به راستنیږي. بهادر خان او بابو جان سمدستي اوچت سوله او له تالاره ووتله. میرویس خان سیدال خان او میاجي ته اشاره وکړه. دوی هم را پاتېدله. د قیتول د برج په لور روان سوله. قیتول پر شار او شاوخوا حاکم غر و. خان غوښتل د جګړې وضعیت له همدې ځایه وڅاري. په لاره کې یحیی خان ته وویله داود خان او نور مشران خبر کړه چې خپل ځوانان تیار کړي که د بابو جان دوی مرستې ته اړتیا سي موږ باید تیار یو. بیا سیده د قیتول برج ته راځه. یحیی خان په بیړه د پوځي چوڼۍ په لور روان سو. میرویس خان په لاره کې و چې توپونه وغړمبېدله. یو مرمۍ د قیتول پر برج ولګېدله. بله مرمۍ راغله دوی ته نږدې وچاودېدله چې خاورې او ډبرې د دوی تر سرونو تیرې سولې. د ښار دننه څو چاودنې وسولې. لمبې او لوخړې د ښار پر سر ودرېدلې. میاجي میرویس خان ته وویله خانه قیتول تر ګواښ لاندې دی هلته مه ځه. میرویس خان ځواب ورکړ مولوي صاحب نور تر څو خسرو خان سته هر ځای به خطر وي بس ځانونه به خدای ته سپارو. د توپونو د درنو چاودنو په بدرګه دوی د قیتول په لور ګړندي سوله. لږ ځنډ وروسته د توپونو ډزې کرارې سولې خو د ټوپکو غږونه اورېدل کېدله. میرویس خان چې د قیتول کلا د برج سر ته وخوت وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ته وکتله. د دښمن په پړاو کې تور دودونه وچتېدله. د جګړې اوله کرښه نوره تشه سوې وه. داسې ښکارېدله چې دښمن تښتېدلی دی. له لرې دوی د تکبیر غږونه اورېدله. خان په مسکا مولوي صاحب میاجي ته وویله مولوي صاحب مبارک دې سه د خسرو په پړاو کې لوخړې اوچتې دي. د ځوانان د تکبیر نارې ښیي چې دښمن نور د ټینګ نه دی. بیا یې میاجي ته مخ ور واړوه مولوي صاحب دلته مو پاتې کېدل بې ګټې دي زه چې بیرته کښته سوم. دواړه په راغلې لار بیرته کښته سوله. د سهیل لوی دروازې په لور یې مخه کړه. هلته زیری پرې وسو. د بهادر خان اندړ یو تن په همدې شیبه د جګړې له کرښې راستون سو راغی. مشر ته یې له سلام وروسته وویله ښاغلیه بریا مو مبارک سه. الکساندر میرزا له خپلو نږدې قمندانانو سره ووژل سو. پړاوې زموږ ځوانانو ونیوه. و توپونه او په سلګونو نورې وسلې اوښان او آسونه مو ترې ونیوله. میاجي الله اکبر چیغه کړه. د میرویس خان تندی وځلېد. په خوښۍ یې وویله اوس نو د خسرو چاره بالکل اسانه ده. الکساندر د ده د کاکا زوی او د ګرجي ځواکونو قمندان و. د دوی ټوله تکیه پر همدې ځواکونو وه. تاسو به وګورئ عباس قلي خان به اوس له میدانه وتښتي. بیا له هغه سرتیرې وپوښتله زموږ ملګرو ته خو به ډېر زیان نه وي اوښتی. هغه ورته ویل زما تر راتلو پورې مو د 40-50 شاوخوا شهیدان درلودل. د دښمن مرمۍ راتلې امکان لري چې یو څه زیات سي. یوې ګولۍ د بهادر خان مټ لږ څټلی و. پر دسمال یې وتاړه نور ښه په دم کې و. میرویس خان ته د خپلو پوځیان د راستنېدو انتظار ډېر سخت سو. یحیی خان یې راوغوښت ورته یې وویله په تراټ ځان تر بابو جان دوی پورې ورسوه. احوال راوړه چې ولې دومره وځنډېدله. یحیی خان چمتو پر آس یې پښه واړوله او له دروازې ووت. لږ ځنډ وروسته د باندې د آسونو د پښو ترپهار اوچت سو. میرویس خان چې لږ وړاندې له میاجي او څو تن نور سره قدم واهه د دروازې په لور راغلله. پاس په برج کې د تکبیر نارې او د ټوپکو ډزې پیل سوې. دروازه خلاصه سوه. د بریمن پوځ کتار د الله اکبر نارو په بدرګه ښار ته ننوت. دوی تر 100 تنو پورې شهیدان او ټپیان درلودل. بابو جان بابي خان ته د بریا مبارکي ورکړه. ویې ویله تر 3,500 زیات کسان یې وژل سوي او ټپیان دي. له اوږدو ستومانیو او رنځونو وروسته دغه بریا د خیر زیری سو. ښاریان چې یو کال یې هره شیبه له مرګونو او ماتمونو سره تېره کړې وه په خوښیو راووتله. ډولونه وغړبېدله. د میرویس خان تندی تریو سو او ویې ویل سیدال خانه ورسه دغه ډمامي غلې کړه. مولوي صاحب میاجي وویله پرېږده مشره له اوږدو ماتمونو وروسته خلکو یو د خوښۍ خبر اورېدلی دی زړونه یې مه ماتوه. نورو مشرانو هم دغه خبره تایید کړه. پرېږده مشره دا د ټولو پر زخمونو پټۍ ږدي. میرویس خان په غوسه وویله دا خپل ننني شهیدان مو هېر سوله. ډېر د شرم خبره ده چې زموږ په سلګونو کورنۍ د خپلو عزیزانو په ویر ډوبې دي او موږ ډولونو ته څڼې غورځوو. له دې سره ټول چوپ سوله. میرویس خان سیدال خان ناصري ته بیا اشاره وکړه. هغه ولاړی. لږ ځنډ وروسته د ډولونو غږ چوپ سو. مازدیګر مهال پر دوی یو بل زیری وسو. بلال راغی او میرویس خان ته په ټیټ غږ وویله د عبدالله خان کسانو خسرو خان ته ځواب ورکړی دی چې نور در سره نو پاتې کېدلی. نن چې الکساندر د خپل پوځ سره جګړې ته راوخوځېد هغوی د هرات په لور روان سوي دي. د میرویس خان په تندي کې رڼا وځلېدله. بلال ته وویل دا رښتیا ده؟ هغه ورته هوکې مشره. میرویس خان په لوړ غږ وویله الحمدلله دا خو تر ټولو ښه لوی زیری دی. مولوي صاحب میاجي وپوښتله د څه شي زیری؟ میرویس خان وویله د عبدالله خان کسان د خسرو له پوځه تللي او هرات روان سوي دي. حاج عثمان وویله درېغه دوی څه موده مخکې دغه کار کړی وای. میرویس خان په مسکا ورته وویله وراره مایې چې هر وخت له اوبو راوباسې تازه دی. چې اوس یې صد سر ته ورغلل هم غنیمت دی. نورو مشرانو وویل شکر دی چې ولاړی.
سهار د لمر وړانګې د غرونو پر سرونه نه وي پرېوتلي وې. د خسرو په پوځي پړاو کې نه اعلان سوی ویر او ماتم حاکم و. فضا د انسانانو او څارویو د خصاصو مړیو په بویونو ډکه وه. وبا ښه په زور کې وه. په سلګونه پوځیان په خیمو کې د مرګ په انتظار پراته وه. خسرو خان د معمول پر خلاف په پوځي جامه کې په خپله خیمه کې قدم واهه. شونډې بړوسې او څېره یې ترنګلې وه. د ژور غم نښې پر تندي له ورایه ښکارېدلې. د کاکا د زوی الکساندر میرزا او څو تنو نور نږدې عزیزان د مرګ ټپونه یې لا تازه وه. د خیمې پرده یې اوچته سوه. خاص نوکر یې دننه راغی، پر ملا مات سو. له درناوي وروسته یې په ادب وویله: علي مقام عبدالله خان غواړي په حضور مشرفه سي. خسرو خان لکه چې هیڅ هم نه وي اورېدلي، تر ځنډه یې همدغسې قدم وهه. نوکر د بیا ویلو جرأت هم نسو کولی، چوپ ولاړ و. خسرو خان له ښه ځنډ وروسته سر راپورته کړ. نوکر ته یې وویله: ورته ووایه که د خیر کومه خبره لري راسه، که نه نو نور دې مخ مه راوینه، نور په تا کې څه پاتې دي؟ نوکر سلامي سو او بیرته ووت. څو شېبې وروسته د خیمې پرده اوچته سوه. یو په وریښمینه چپنه کې جګ سړی چې لویه هراتي لونګۍ پر سر وه ورننوت. ورغی، سلام یې وکړ او لاس په نامه ودرېد. خسرو خان ورته وویله: عبدالله خانه لنډه خبره دې کوه. هغه غاړه تازه کړه: والا مقامه د الکساندر میرزا په مرګ ډېر خفه سومه، الله دې د زړه صبر درکړي. ښاغلیه، زما کسان د میرویس خان سړی تېرېستلي دي، زه به پسې ولاړ سمه، بیرته به یې راولمه. د خسرو ماغزه وخوټېدله او ویې ویله: عبدالله خانه، چې ته دوی بیرته راولې څه توره به وکړي؟ ما خو ستا له کسان د ډوډۍ او لګښت له غوښتلو پرته څه خیر نه دی لیدلی. خوري یې څښي یې حساب نه مني. دوی د میرویس خان پر ملګرو یو ډز هم نه دی کړی، نو چې بیرته راسي زما به څه درد پرې دوا سي. بیا یې بې له دې چې هغه ته وګوري د لاس له اشارې سره په جدي لهجه یې وویله: ورځه ته هم پسې ورځه، نور مې ستا له مرستې څخه توبه ده. دغه جګړه یوازې ګورجان ته پاتې ده. عبدالله خان خف او چوپ له خیمې ووت. خپلې خیمې ته راغی، کسان ته یې وویل: یاله ځانونه باسي، بیړه کوئ. ورغی، آس یې تیار زین کړی ولاړ و. پښه یې پرې واړوله. 300 پاتې کسان یې هم پر اسونو پښې واړولې او د هرات په لور یې په دښته کې ګردونه اوچت سوله. خسرو خان لا په خپله خیمه کې هماغسې قدم وهه چې د عبدالله خان ابدالي او دغه د پاتې کسان د تلو خبر یې نوکر ورته راوړ. خسرو خان له ځانه سره وویله: چرګ کم مرداري یې کمه، بلا دې په پسې سي. زه احمق ومه چې د صفوي دربار مشورې مې منلې، احمق ومه چې د ګرګین د کسات لاپې مې وهلې. خسرو احمقه اوس یې نوګاله. بیا لاسونه وپړکوله. نوکر یې پرده پورته کړه، لاس په نامه ودرېد او ویې ویل: والا مقامه حکم. ده ورته ویل: عباس قلي خان او نور قمندانان را حاضر کړه. نوکر ورته ویل: په سترګو صاحبه. او بیا له خیمې ووت. ښه ځنډ وروسته عباس قلي خان او نور قمندانان راغلله. له کش او پشه لوېدلې وه. خسرو خان ورته وویله: د صفوي ټولواکۍ ښاغلیو ساتونکیو، موږ باید پر خپلو غلطیو اعتراف وکړو. فرصتونه مو ضایع کړله، د کندهار کلابندي مو اوږده کړله، دښمن مو کمزوری ګاڼه، دا هر څه سرچپه راوختله. میرویس خان داسې دښمن و چې عقل او فکر یې زموږ د ټولواکۍ له چارواکو زیات و. وبا او ناروغي هم د یو آفت په څېر پر موږ راغله. کندهار مو کلابنده کړ، خو اوس موږ په خپله په وچه دښته کې کلابنده سو. الکساندر میرزا او نور زړور قمندانان مو له نیمایي زیات پوځ سره تر خاورو لاندې سوله. اوس یوازې 2 لارې لرو: یا به په دې توده دښته کې زموږ مړي هم خنثی کېږي، او یا به خپله ماته منو او بیرته به ستنېږو. نور انتخاب ستاسو دی، صلاح پرې وکړئ چې څه وکړو. د ایراني پوځ قمندان عباس قلي خان وویل: جنابه، تاسو تر اوسه له خپلو قمندانانو سره نه صلاح کوله او نه دي د دوی رای او نظر ته درناوی درلود. اوس چې هر څه سرچپه سوله، موږ در په یاد سو. په هر صورت د کندهار د نیولو خوب غلط ثابت سو. اوس یوازې د ځان ایستلو مسله ده. نورو قمندانانو هم توندې خبرې وکړې، نه درې ووهل سوې، خو پر دې سره جوړ نسوله چې پر کومه لاره بیرته ځانونه وباسي. هر چا له ځانه سره ډنګوله. له زړونو او خولو یې خبرې بیلې وې. هیچا پر بل باور نه درلود، ځکه خو هر قمندان له دې مرګوني چاپېریال نه د وتلو پر لارو چارو فکر کاوه. سهار د لمر لومړۍ وړانګې د قیتل او شاوخوا نورو غرونو پر څوکو ولوېدلې. میرویس خان په نارنج ماڼۍ کې د خسرو پر پوځ د وروستي ګزار لپاره ترتیبات نیوله چې د دروازې پهردار احوال ورکړ. مشره، د دښمن له پړاوه کوم 50 تن له سپینو بیرغونو سره د دروازې په لور روان دي. سیدال خان وویله: لکه چې خسرو اوس غواړي په تسلیمۍ ځان وژغوري. میرویس خان وویله: نه، ماته دا د خسرو استازی نه ښکاري، ګمان نه کوم چې هغه دې دا کار وکړي. بیا د دروازې پهردار ته وویله: ورسه وګوره چې څه غواړي، که یې زموږ سره لیدل غوښتل دلته یې راوله. بیا بابو جان بابي، میاجي، سیدال خان، بهادر خان او نورو قومي مشران ته وویله: ورځئ کسان مو تیار کړئ، نور انشاءالله همدا نن د برخلیک د ټاکلو ورځ ده. دوی لا په دروازه کې و چې د دروازې پهردار له 2 تنو سره چې پوځي جامې اغوستې وې شاهي تالار ته ورننوتله. هغوی 15 تنه کتار ودرېدله.
تر مخې یو جګ مټور د 50 کلونو شاوخوا په عمر سړی و چې کونډۍ ژیرې یې نسبتاً اوږد مخ پوښلی و. نری چنګ بریتونه یې له سرې جګې خولۍ او څیرې سره موزن ښکارېدله. ظاهري جامه یې ماته خوړلې قومندان ته پاتې کېدله، خو له مخ او تندینه یې بیا له ورایه ښکارېدله چې هر څه یې بایللي دي او اوس د میرویس خان رحم او کرم ته اړ دی. هغوی ټول په ملا مات سوله. له سلام وروسته په نامه ودرېدله. مشر یې وویله: د کندهار د ولس لوی مشره، زه عباس قلي خان د ایراني 6000 کسیزه پوځ قومندان یم. تاسو ته مې پناه راوړې ده او د سر امان غواړم. میرویس خان ورجګ سو، لاس یې ورکړ: په خیر راغلی، تاسو بشپړه په امن کې یاست. وروسته عباس قلي خان وویله چې خسرو خان نور ځپل سوی، تر نیمایي زیات پوځ یې له منځه تللی او اوس یې پریکړه کړې چې وتښتي. میرویس خان خپلو یارانو ته له ښار د وتلو او د خسرو خان پر پوځ د پراخ برید امر وکړ. له دې سره سمې 5 کسیزه ګروپونه د هوتکو، کاکړو او بلوڅ او هزارو مشرانو ته چې د خسرو خان د پوځ شاته پراته و واستوله. هغوی ته یې پټ هدایت واستوله. د میرویس خان له حکم سره سم زنبرک توپونه پر اوښانو بار سوله. 800 تنه د بهادر خان اندړ په قومنده ضربتي ګروپ مخامخ د خسرو پر پړاو برید وکړ. خسرو لا خیمې نه وې ټولې کړي. هغه له اصفهانه له درنې توپخانې او د مرمیو او باروتو له کارخانې سره راغلی و. اوس یې هماغه دروند پیټی د غاړې زندې سوه. چې کله یې پر پړاو برید پیل سو، وپوهېدی چې د تښتې لار پرې تړلې ده. خپل پوځ ته د جګړې امر وکړ. مورچل یې ونیول، توپونه یې پخوانیو مورچلونو ته وخېجوله. درنه جګړه پیل سوه. دواړو خواو ته توپونه وغړمبېدله. د خسرو خان په پوځي پړاو کې د توپونو د مرمیو له غړمبا سره د دوی د پوځیانو او آسونو ټوک ټوک غوښې او هډوکي هوا ته اوچت سوله. خیمو یې اور واخیستی. پر جبخانه یو د توپ ګولۍ برابره سوله چې د باروتو او لویو او وړو ګولیو چاودونه یې قیامت راکوز کړ. سیدال خان ناصري، بابو جان او نورو مشرانو چې دغه حالت ولید، د تکبیر نارې اوچتې کړلې. دې حالت د خسرو په پوځ کې ګډوډي راوستله. پوځي نظم او قومنده یې له منځه ولاړه. ځینو پوځیانو یې په خپل سر شاته د تښتې لاره ونیوله، خو کوم 1.5 متره لرې هغوی د قومي جنګیالیو تر برید لاندې راغلله. له دې بریده چې څوک روغ ووتله، بیرته د خپل پړاو په لور شاته راغلل. میرویس خان په یوه نسبتاً جګه غونډۍ د جګړې وضع څارله. د وخت په تېرېدو د خسرو د پوځونو ډزې کمېدلې. جګړې تر ماپښینه پورې دوام وکړ. ماپښین مهال میرویس خان خپلو قومندانانو ته هدایت وکړ چې ډزې ودروي. نور د دښمن ځواک ختم سوی دی. دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښتله. خو د خسرو ځاني زیانونه د بهادر خان، سیدال خان او نورو قومي مشرانو له زیانونو څو چنده زیات وه. خسرو ته نږدې کسان ورغلله. د زرغاني په نوم یو تن چې د نوموړي لرې تربور و، په عذر یې ورته ویل: والا مقامه، نور د جګړې توان نه لرو، په یوه لاره ځان وباسه، په پوځ کې نور څه پاته نه دي. د خسرو پر شونډو غمجنه مسکا راغله. ویې ویله: یاره، نور د ابرومني تښتې لاره هم راباندې تړلې ده. شاته مې 2 ځله کسان واستوله چې لاره وګوري. لومړی ځل ترې تم سوله، دویم ځل یې له 10 کسانو یوازې 7 تنه بیرته راستانه سوله. میرویس خان په ښه ګرګه ده. موږ هسې پر خپل زور نازېدلو، هغوی پر موږ ټولې لارې تړلې دي. زرغاني په ناهیلي وویله: نو څه وکړو؟ خسرو خان وویله: میرویس خان ځوان مرد میړه دی. زما باور دی چې که سپین بیرغ اوچت کړو، ټول به وبخشي، یو به هم ونه وژني. خو ماته مرګ تر داسې ژوند ډیر غوره دی. بیا یو دوربین راواخیست، لږ لوړ ځای ته ولاړ او شاوخوا ته یې په ځیر وکتله. پر یوه غونډۍ یې 2 کسان ولیدله. نور یې هرې لوري ته تیت او پرک کسان لیدله. یو نوکر ته یې غږ وکړ: کوم توپ فعاله پاته دی؟ هغه ځواب ورکړ: والا مقامه، د عباس قلي خان توپونه خوندي پاته دي. خسرو خان دغه خبره په خوله کې وروچه کړه. د پړاو شمال لوري ته چټک سو. لږ ځنډ وروسته د خسرو خان له پړاوه د توپونو 2 پرله پسې ډزې وسولې. مرمۍ هماغه خواته ولاړې چې خسرو خان پر غونډۍ 2 کسان لیدلي وه، خو له هدف نه لرې یو بل اړخ ته ولوېدلې. تورې دوړې بیا اوچتې سولې. لږ ځنډ وروسته له هغه لوري هم د توپونو له ډزو سره د تکبیرونو غږونه اوچت سوله. دښته ګردونو او فضا د اسون د پښو ترپهار او د ټوپک کړه سهار ډکه کړه. دغه غږونه هره شیبه د پړاو په لور ورنږدې کېدله. مازدیګر مهال د میرویس خان بریمن یاران د خسرو خان په پړاو کې ګرځېدله. د 500 تنو په شاوخوا کسان له پړاوه د لویدیځ په لور ولاړله. داود خان هوتک خپلو کسانو ته امر وکړ چې ورپسې سي، خو میرویس خان د لاس په اشاره هغوی راوګرځول. ویې ویله: پرېږدئ چې ولاړ سي. خان د لوی بریا په ویاړ په همدې پړاو کې پر سجده پریوت او د خدای شکر یې ادا کړ. د پوځي پړاو وضع د زغم وړ نه وه. فضا د خساسو مړو بویونو پر سر اخیستې وه. شاوخوا ته د ګورجانو او ایرانیانو مړي پراته وه. یو نیم ټپي او نیم ژوندي ناروغان هم وه چې د یوې لوی لپې اوبو سوال یې کاوه.
میرویس خان خپلو ملګرو ته وویله ټپیان او ناروغان په بیړه له پړاوه ټول کړي، اوبه ورکړي، پام پر کوئ، ټپونه یې وتړئ، له ناروغ کسانو سره پام کوئ چې ناروغي تاسو در نسي، خو له دوی سره د انساني خواخوږۍ له مخې مرسته وکړئ. میرویس خان د یو چا په لټه کې و، خو په دښته او مرچلونو کې یې ونه موند. د جګړې ساحه ډېره پراخه وه، له دښتې تر وړاندې پټیو پورې مړي او ټپیان پراته وه. یو ځای د ویالې پر غاړه له لرې یو تن ته پام سو چې نږدې ورغی، پر یوه اشنا څېره یې سترګې ولګېدلې. ورغی د هغه سترګې رڼې وې، خو اروا ترې الوتې وه. میرویس خان یې پر سترګو لاس راتېر کړ، سر یې په حسرت وخوځاوه. میاجي او بابوجان بابې تر څنګ ولاړ وو. میاجي وپوښتله له جامو ښکاري چې خسرو به همدی وي؟ میرویس خان په تایید سره سر وخوځاوه. هوکې مولوي صاحب، ما ډېر په دبدبه کې دی لیدلی و، د دغه حالت تصور مې نسو کولی. کبریا ذات یوازې الله دی. انسان څه شي دی چې غرور وکړي، خدای داسې د عبرت درس ورګرځوي. میرویس خان بیا میاجي ته وویله میاجي په شرعي لحاظ موږ له دې مړي سره څه وکړو؟ هغه وپوښتله څه مطلب دې دی؟ میرویس خان وویله په دې کې عیسویان هم سته او مسلمانان هم، ټول یو ځای شخص. مولوي صاحب وویله یرغلګر او قاتلان دواړه دي، خو که ډېر پام ورسره کوئ، که یې بیلولی سئ نو بیا یې بیل بیل ښخ کړئ. ګورجي پوځیان ځانګړي درشي او سرې خولۍ لري، خو له قزلباشو سره یې زموږ کسان ته توپیر ګران دی. بیا یحیی خان ته مخ ور واړوه وروره، تر سهاره یې مړي همدلته تر خاورو لاندې کړي. د کومو چې په غاړه او یا جیب کې صلیب وي هغوی له نورو بیل ښخ کړي، نور یې عاقبت الله ته سپارو. یحیی خان او سیدال خان له سلګونو کسانو سره پاتې سوله چې پر مړو یې خاورې واړولې او وسلې، اسونه او نور ترې پاتې شیان یې راټول کړه. مشر له خپلو نورو ملګرو سره پر اسونو پښې واړولې او د ښار په لور روان سوه. ټوله شپه په کندهار او شاوخوا کې د ښادیو ډزې او د ځوانانو اتڼونه روان وه. داسې ښکارېدله چې کائنات ټول له خوښیو ټالونه خوري. یو لرغوني ولس له نږدې 2.5 پیړیو وروسته د خپل برخلیک واک ترلاسه کړی و. تاریخ د مذهب تر پوښ لاندې د یوې بېرحمه او بېجلبه ټولواکۍ د زکندن شیبې خوندي کولې چې د کندهار تاریخي ښار ته څیرمه دښته کې یو وروستۍ سلګۍ وهلې. لمر له تندر راوتلی و، سپینې وړانګې پر وطن خپرې وې. د ازادۍ، سولې او سوکالۍ یو نوی پړاو پیل سو. د ډیلي او اصفهان زور نور اوبه سوی و، خو د پټو دسیسو بهیر یې لا روان و. په لکونو کالداري او مشهدي یې اوس هم لګولې چې د ولس په منځ کې نفاق او دښمنۍ ته لمن ووهي. خو نور ولس د یوه داسې مشر خاوند و چې دغه توطیې پر خلاف نسوې چلیدلی. میرویس خان ته خپل ولس د نیکه او ملي مشر ویاړ ورکړ. د باچاهۍ له نامه یې په خپله کرکه راتله. له خپلو پخوانیو ملګرو سره یې له غزني تر فراه پورې د ولس مشرتابه ته غاړه کښېښودله. 2 کاله د سترګو په رپ کې تېر سول. هغه ورځ راغله چې میرویس خان نیکه د ناروغۍ پر بستر پروت و چې بیا ترې راوچت نسو. مشران او د ولس خلک به یې ډله ډله پوښتنې ته راتلله. ناروغي یې اوږده سوه. ورونه او عزیزان یې چې وپوهېدله چې نیکه یې ترې د تل لپاره روان دی، د هیواد د مشرتابه او راتلونکي په باب یې وصیت ترې وغوښتی. مشر خپلو صادقو ملګرو ته اشاره وکړه، دوی چې پر چا امین کړه هغه به مو مشر وي. خپل یووالی وساتئ، هیڅ کله به ذلیله نسئ. بیا یې خپل زوی محمود او خپلو ملګرو ته وویله که غواړئ تل له فتنو نه په امن سئ نو اصفهان ونیسئ. ورونو، دا د ملي مشر وروستی وصیت و. پر شونډو یې مسکا غوړېدلې وه. خپلو ملګرو ته یې کتل، پوهېدی چې د میراث ساتونکي یې سته. ډاډه و چې پر خپل وطن او هیواد یې چې د ازادۍ او وقار کوم موسم راغلی، د وخت مغول او صفویان به یې خزان نه کړی سي. ډاډه و چې د خوشحال خان او پیر روښان په څیر له نیمه خوا ارمانونو سره ډک زړه نه رخصتېږي. مبارکه کلمه یې وویله او سترګې پټې کړلې. بیا 2 کاله وروسته محمود هوتک چې د میرویس خان زوی دی د اصفهان پر شاهي ماڼۍ د بریا بیرغ ورپاوه. سترګو ته یې لرې د کوکران په غیږه کې پروت د لوی ارمانونو خاوند ولاړ و. په زړه کې وویله درون پلاره، وصیت دې مې تر سره کړ، اروا دې ښاده اوسه. قدرمنو اورېدونکو، دا و د میرویس خان نیکه د ویاړلي مشر د ژوندانه حالات چې د اولې برخې څخه نیولې بیا راځه تر 22مې برخې پورې د میرویس خان نیکه د ژوند حالات ټول په دغه سلسله کې رانغښتي دي چې په دا وخت کې زموږ وطن څومره په ویر لړلی و، څومره ناخواله حالات وه،
دا په څه خاطر داسې حالات وه؟ دا ځکه چې موږ نظام نه درلودی چې چیرې په یو وطن کې اسلامي نظام حاکم وي بیا به داسې کیسې نه وي. پر کابل او بلخ او پر نور شمالي ولایاتو باندې مغولان واکمن وه. په کندهار، هرات، نیمروز، فراه ان تر غزني پورې ټوله شیعه صفویان حاکم وه چې هر رقم ظلمونو دوی کوله یې. تاسو په دا سلسله کې واورېدله څومره ښځې کونډې کړلې، څومره ماشومان یې یتیمان کړله، خو آخر الله جل جلاله د افغانستان پر دغه غمځپلي ولس باندې یو داسې مشر مقرره کړ چې د هغه تر سیوري لاندې امن او امان قایم سو او میرویس خان نظام جوړ کړ چې بیا ټول وطن په امن کې سو. خیر، د میرویس خان نیکه داستان باید موږ ټوله مطالعه کو او یا یې واورو، ځکه تاریخ چې بیانیږي هغه د عبرت لپاره بیانیږي. دا صرف قصې نه وي چې ما تاسو ته قصه وکړله، تاسو واورېدله، خوند مو پر واخیستی، په دغه مخ خو ما نه ده کړې. دلته زموږ مقصد عبرت دی. هر تاریخ چې بیانیږي هغه اصلي نقطه عبرت دی چې موږ د دغه تاریخ څخه عبرت واخلو. مقصد مې دا دی چې دغه د میرویس خان نیکه کومه سلسله چې په 22 برخو کې ریکارډ شوې ده بار بار یې واورئ، په خپلو ماشومانو یې واورئ او یا یې هم مطالعه کړئ، ځکه د ګټې څخه خالي شی نه دی. را بسمه د کتاب لیکوال به تاسو ته معرفي کړم. د کتاب لیکوال دی محمد زبیر شفیقي. ډیر ښه ژباړونکی دی او ډیر ښه لیکوال دی. ژباړونکی ځکه چې د نسیم حجازي کم تاریخي داستانونه یا تاریخي ناولونه چې لیکل سوي دي د تقریبا ټوله نه اکثریت یې پښتو ته راژباړلي دي او ژباړه یې هم ډیره خوندوره او د خوږو الفاظو ډکه ده. الله جل جلاله دې د محمد زبیر شفیقي د ستر خدمت قبول کړي. او دغه تاریخي سلسله موږ د زیږدیز کال د 2024 د اگست د میاشتې په 28 نیټه پای ته ورسوله. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. ما الخادم سردار محمد په دعا کې یاد وساتئ. وما علينا الا البلاغ المبين.